د ولادت د آسانتیا د پاره. خلال رحمه الله وایي چې عبدالله ابن احمد حنبل رحمه الله راته وویل چې دا د امام احمد حنبل زوی دی. کم وخت چې به د یوې ښځې ولادت سخت او مشکل سو، زما پلار یعنی امام احمد حنبل رحمه الله به پر یوه لوښي یا پر یوه ورقه او یا بل هر پاک شی چې به موجود وو ورولیکل: لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. او بیا به د سورة النازعات 46 نمبر آیات ولیکي: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها. او بیا به د سورة الاحقاف 15 نمبر آیات د 15 نمبر آیات دغه حصہ ولیکل: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون. او بیا به دغه لیکنه په اوبو کې ولیکړه او هغه ښځه به دغه اوبو په څښلو امر کړه او یا هغه ښځې به دغه اوبه وڅښلې. بیا هم د ولادت د آسانتیا دپاره دوهمه طریقه: پر پاک لوښي به په عرق ګلاب او زعفرانو، چې موږ عرق ګلاب ورته وایو، او زعفرانو د سورة الانشقاق اولنی 4 آیاته ولیکې چې هغه داسې دي: اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت. پس له هغه څخه چې دغه لیکنه وچه سي، د زمزم یا په نورو اوبو یې پرېمنځه. دغه اوبه به هغه ښځه یو څه وچشي او یو څه به د ګوتو په سرو پر نس وپاشي. د الله عز وجل په اراده او د کلام الله په برکت به ولادت آسانه سي.